السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم اورورا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زیارت په باره کې د پوښتنه کړې ده چې دا چرته دی. نو کتابونو او تاریخ کې داسې لیکل شوي دي چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زیارت چې دی دا په نجف کې دی. نجف یو علاقه ده او یو ځای دی. دویم تاریخ الخلفاء کې یا ځینې کتابونو نورو کې تاریخ په هکله داسې راغلي دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپلو بچیانو ته وصیت کړی خپلو وارثانو ته چې زما د مرګ نه بعد به زما قبر چې دفن کوئ ما نو ما به د خلکو نه بچ وړئ چې هر چاته د دې معلوماتو نشي. نو دویم قول دا دی چې صحیح معلومات یې چاته نشته. صحیح او د محققینو قول دا دی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زیارت چې دی دا په یو ځای برقرار نه دی پاتې شوی، بلکې دا راوړلی شوی دی نجف ته او بیا د نجف نه هم دی راوړلی شوی دی او په افغانستان کې چې کوم مزار شریف دی نو دا په حقیقت کې مزار د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی او ډیرو صوفیاو بالمشاهده هم ثابته کړې ده چې دا مزار د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. لوی لوی مشایخ هغه په دې باندې قایل دي او دا د هغوی قول دی او دا قول صحیح هم دی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جسد اطهر چې دی نو دا د نجف نه نقل شوی دی د وجې د شیعګانو او د خوارجو او د روافضو د شدت او د هغوی د غلظت د لاسه دا نقل کړی شوی دی او دا وړلی شوی دی. نو دا په مزار شریف کې چې کوم مزار دی دا په حقیقت کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مزار دی.